ایرانیان وایي اسلامي امارت یوه منحرفه او له دین څخه وتلې ډله ده. دغه موضوع ته د اسلامي امارت د پلویانو غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت پلویان وایي چې د ایران نیوکې بې ځایه دي او د اسلامي امارت استازي د خپلې عقیدې او ارزښتونو له مخې دغه کار کړی. هغوی ټینګار کوي چې اسلامي امارت باید له خپل دریځ څخه په شا نشي او د خپلواکۍ او دینی اصولو دفاع لومړیتوب وګرځوي. ډیری پلویان د ایران پر دې چلند نیوکه کوي چې ګواکې د یوې اسلامي ډلې په توګه اسلامي امارت ته سپکاوی کوي او پر هغوی تکفیري تورونه لګوي. هغوی ایران تورنوي چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره اسلام ته د چوپړ کولو پر ځای د اسلامي امارت پر ضد بې بنسټه تورونه لګوي. یوې ایراني ورځپاڼې د ایران د ملي سرود د درناوي لپاره د اسلامي امارت د استازي په اړه لیکلي چې اسلامي امارت یوه تکفیري ډله ده چې له اسلام څخه په بشپړه توګه منحرفه او له دین څخه وتلې ده. دغه ایراني ورځپاڼې ټینګار کړی چې په تهران کې د اسلامي یووالي په غونډه کې د اسلامي امارت بلونکي باید وغندل شي. دې ورځپاڼې له اسلامي امارت سره د سیاسي چلند غوښتنه کړې او لیکلي دي چې د ایران واکمني باید له دغې ډلې څخه په تهران او مشهد کې د افغانستان د استازولۍ او کنسولګریو په ګډون اسلامي امارت ته ورکړل شوي امتیازات بیرته واخلي. دا په داسې مهال کې ده چې د اسلامي امارت د ارشاد، حج او اوقافو د وزیر مرستیال عزیز رحمان منصور په تهران کې د اسلامي یووالي غونډه کې د ایران د ملي سرود د غږولو پر مهال له خپلې څوکۍ پورته نشو. د اسلامي امارت دغې کړنې د ایراني چارواکو سخت غبرګونونه راوپارول او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت د استازي دغه چلند له سپکاوي ډک وباله او د اسلامي امارت ډیپلوماټ احضار کړ چې وروسته د اسلامي امارت یاد چارواکي د ایران له وګړو څخه بخښنه وغوښته. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.